جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د اختر شپه نه ده، یا یو اختر یا بل اختر. دغه شپه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ډېره محترمه بللې ده. په دغه شپه باندې عبادت کول، تهجد کول، ذکر کول، الله یادول، استغفار ویل. چې کله یو سړی دغه شپه مطلب عبادت وکړي، تهجد لره پورته چې دا معنا نه چې د ماخستنه تر سهار عبادت کوي. ماخستن لمونځ په جومات وسو بیا تهجد لره پورته سولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د قیامت په ورځ به الله پاک د داسې کسانو زړونه نه مړه کوي. د قیامت په ورځ به د هغه چا چې په دا شپه عبادت کړی دی الله پاک د دې زړه نه وروژني، نه مرده کوي. یعنی دا هغه ورځ ده چې په دغه ورځ د ډېرو ګناهو د وجې به د خلکو زړونه مړه هلاک به وي. الله پاک د دې شپې د برکت ستا زړه له داسې حاله ساتي. پر موږ په اختر ډېر کاروباریان د ډېر خوشحاله دي، تر سهار ماخستن لمونځ په جومات نه وکړي، د سهار غم نه وکړي، بیا راشي پرېوځي، بیا عیدګاه ځینې ولاړی سي، ادی خوشحاله دي اختر راغلی، اختر راغلی. اختر دې ته وایي ستا جیب خوشحاله، ستا نفس خوشحاله، ستا شیطان خوشحاله، ستا ټول کور خوشحاله وي. ډېر ښه کاروبار یې وکړي، یو الله ناراضه، یو محمد رسول الله ناراضه، یو اسلام ناراضه. د دې درو ناراضګۍ موږ مخ ته کښې نه ښوولې، موږ د جهان ناراضګي و مخ ته کښې ښووله، الله او رسول دین موږ شاته کښې ښوول. صحیح سلو د الله رسول فرمایي چې کله یو سړی په دغه شپه عبادت وکړي، الله پاک د ده زړه د قیامت په ورځ، هغه ورځ چې د انسانانو زړونه به مړه، هغه ورځ چې د انسانانو زړونه به د ډېره خوف و هلاکت ته نږدې، الله پاک به د دې زړونه په دغه ورځ هم ژوندي وساتي. په دغه ورځ به هم الله پاک د دې زړونه و هغه ځای ته نه بیایي چې کوم د هلاکت و د تباهۍ خبرې دي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تاسو خپل اخترونه زینو اعیادکم بالتکبیر، تاسو څه کوئ؟ تاسو د خپل اخترونه په تکبیراتو سره ښایسته کړئ. الله اکبر، الله اکبر، چې څومره ډېرې ویلی سي وایه، په دې ستا اختر چې دی هغه ښایسته کېږي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا د اختر شپه نه دې ته لیلة الجائزه ویل کېږي، د انعام شپه، یا ودې ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یوم الجائزه، د انعام ورځ چې کومه د اختر ورځ. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې الله پاک د اختر په شپه یا د عیدګاه د اختر په ورځ و ملائکو ته دا ووایي چې ستاسو څه فکر دی چې یو سړی یو چاته کار وسپاري، هغه له ساره تر مازدیګره کار وکړي، بیا به څه چم کوي، څه کول پکار دی؟ فرشتو ویلي ولی الله نو پوره اجرت به ورکوي، نو مزدوري به پوره ورکوي. نو الله پاکو فرشتو ته وفرمایي تاسو ګواه اوسئ، تاسو ګواه اوسئ چې کوم چا روزې ونیولې، کوم چا تراویح وکړلې، هغه زما د هغو سره وعده ده چې زه ستاسو مغفرت فرمایم، زما د هغو سره وعده ده چې زما رضا به ستایي. د الله رسول فرمایي د اختر په ورځ چې کله عیدګاه وسي، الله پاک له جانبه اعلان وسي چې زما د په خپل جلال قسم می، زما د په خپل عزت قسم می، زما د په خپل لوی قسم می، تاسو له ما وغواړئ د آخرت په باره کې هم، د دنیا په باره کې هم. د آخرت په باره کې هم زه ستاسو خبره اورم او د دنیا په باره کې هم اورم. هغه جلا خبره ده چې تا په دنیا کې څه وغوښتل او ستا دپاره حکمت دا نه و. الله فرمایي زه خو ستا په سبا خبر یم، ته خو نه یې خبر، نو ما ځکه بیا ستا دپاره دا شی نه کوي، زه به د هغه په بدله کې نور څه درکوم. کله کله یو سړی اولاد غواړي، الله پاک اولاد نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ الله په خبر دی وایي که چیرې زه تا ته اولاد درکړم، دغه اولاد به ستا دپاره بیا درد سر وي، بیا به ستا دپاره بې عزتي. او یو سړی و ډېر لویه دنیا الله ورکړې و، مال دولت یې ورکړی و، یو زوی الله ورکوي. د دا یوه زوی سره به دا پلار و مور داسې ګرځېدل چې په وږو کې به یې ګرځوئ، سره د دې چې هغه بچی ځوان و. بیا کله کله خبرې داسې راتللې، بابا موټر ولې نه راکوې، پلانی موټر ولې نه راخلې، پلاني ځای کې دکان ولې نه راخلاصوې، یا زه داسې روان یم دوبۍ له روان یم، کابل له روان یم،
په پکنیک روان یم بای چې ته ماته اجازه راکړې مه کوه زویه داسې مه کوه بیا زوی راولاړ سو پلار یې وواهه د پلار تر خوله بیا وینې بهېدلې بیا یې خالي اسمان ته کتل ولې الله ما خو ډېر نازوي دا زما بچی بیا خلکو ته ویلې ما خو ډېر په دعاګانو له الله غوښتي و دغه زما زوی دغه دی خپل پلار خوله یې ورمینې کړې وه او سره د دې چې دا زوی پر دې پښیمانه هم نه ولې پلار زما سره داسې کوي قاضي حمیدالله جان صاحب زموږ استاد و د ګوجرانوالۍ ډېر زورور علم الله ورکړی و هغه به فرمایلي ول دا یو زوی چې الله چاته ورکړي دا یې نو پلار یې دا نو بیا زوی نه وي دا پلار یې ولې نو پلار خو ډېر د زړه درد دی نو هغه وایي زما یو زوی دی چې الله یې راپرېږدي هغه دومره چپس چې اخر بیا د هغه پلار څه وایي وای کشکې الله نه وای راکړی د الله رسول فرمایي په دغه شپه باندې الله پاک ټول مسلمانان معافوي ما سوا له څلورو کسانو سره په هغو کې یو هغه سړی دی چې خپل بابا وعدې یې ظاهر کړي د الله نه معافوي نه په شب قدر معافوي نه د اختر په شپه معافوي نه د عیدګاه په لمانځه معافوي نه په روزو معافوي ولې الله فرمایي ما ته امر او حکم کړی و چې ته به د خپل بابا او د دې خیال ساتي ولې د بابا او د دې خیال نه ساتي ما وختي درته ویلو ما ولې یو سړی و د اپشن خواته و هغه وفات شو الله دې احسان سره وکړي زما مقتدی و الله دې جنت عدن نصیب دول مولوی صاحب زموږ په کلي کې یو مطلب یو عزیز درلودی نو هغه تقریبا 8 زامن الله ورکړي و ځوانان زامن الله ورکړي و خو د زامن و د بابا په مابینځ کې به ناچاکي هر وخت و بې اتفاقي هر وخت و مطلب اولاد به د پلار په قول نه کول ول بیا یو وخت چا پوښتنه ځینې وکړه ول پر دنیا دې کوم ارمان پاته دی پر دنیا یو ارمان لري کنه ډول پر دنیا یو ارمان لرم ول کوم ارمان لري ول دا ارمان لرم چې زما د ټولو زامنو جنازې ووینم دا یو ارمان لرم دا چې تبلیغي دا چې ملایي دا چې قاری او حافظ دا چې حاجی دا چې مجاهد دی نو دا ستاسو خیال دی د املا په ملایي دا تبلیغ په تبلیغ حاجی په حج عالم په علم مجاهد په جهاد خلاص الله اوس مستا سره وعده نه دی پرېږدم بالکل نه پرېږدم تاسو ورسې وګورئ دا مور پلار دا تر ټولو زیات له چا زیر دی له خپل اولاد زیر دی مور له لور زیر دی لور خو باید چې دا مور پر وژو ګرځولې زه د څو ورځې مېلمانه یم سبا به بل ځای ځمه بل ځای به مې کور چې د پردۍ ښځې د خاوند د مور خدمتونه کوم په درواغو ولې په رښتیا ستا خدمت نه وکړم چې اجرونه هم دي ثوابونه هم دي نو الله پاک بیا داسې نصیب و دې بچیانو دې لوڼو ته ورکړي چې بیا داسې خواشه ورباندې مسلط ته کړي چې دې د مور خدمت نه کوي هغه یې په زور ورباندې کوي که نه زوی ته وایم طلاقوي دی دا و دې لوڼو ته وایم دا و دې نجونو ته وایم چې د مور خدمت وکړي پخوا به له زامنو بېزاره ولې اوس له لوڼو بېزاره دي په قول مې نه کوي موبایل نه پرېږدي له د باندې نه راګرځي لا به له کوره نه راګرځي د هغسې له بازاره نه راګرځي د چا د ودو د فنکشنو نه راګرځي پرون یو سړي سره ته کولی یو سړی و او کوروالا ورته څه خرڅ راکړه یو همسایګانو کره واده دی ول بیا مې 100,000 روپۍ ورکړې اچوال مې کړی به کالي خامخا د ښځو درواغ د سره کړي وي بیا ولس 100 ورځې بعد بل واده ول پیسې راکړه کالي اخلم پلانې واده دی ول ما لا ورځې پیسې نه کېدل ول هغه کالي خو نو دغه سو نو هغه خلکو ولیدل نو د ښځو تر ټولو لوی ناجوړي دا ول هغه خلکو ولیدل دوی ما ورته ویل چې بیا زم تا طلاقوم ولې ګرد خلکو له ما سره لیدلې سیشه زبل دای ښځه کوم چې هغه چا لیدلې نه دا اوس خبره ده چې دې کوي دا کال زما ولیدل سلو نو خبره داسې ده چې پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي په دغه شپه باندې چې کله شپه تېره سو بیا مطلب عیدګاه الله پاک اعلان وکړي د الله له جانبه زما د خپل عزت او جلال قسم چې شغواړي ووایه زما د خوا معاف ځکه په مخ دې شسه هغه سړی نه بخښم چې څوک د مور پلار نه فرمانه که څه هم مور پلار هندواني سکاني عیسایاني يهودي نصارایي کته ته د بيدینی لار نه درشي نور د مور پلار حق در باندې ستن د مور پلار حق هغه خو دی چې دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله د اختر
شپه تیره سوله ورځ سوله بیا ملایکې والله ته وایي چې الله پوره عوض به ورکوي اجرت به ورکوي الله ورته وفرمایي چې د روزو او د تراوو ابن حبان دا حدیث نقل کړی د روزو او د تراوو په بدله کې الله فرمایي ما خپل رضا او ستا مغفرت وتا ته درکړي زه له تا راضي او زما له جانبه تا ته عفه ده ته معافي وتا ته زه عفه کوم څونه ډېر کسان د اختر لمونځ نه کوي د عیدګاه لمونځ نه کوي سبحان د دینو دا خیال دی یاره والله مصروف یو ډېر کارونه دي مصروف نه الله پاک دې مخ ته راړولی دی په ذوالجلال د ابو جهل چې د الله او د رسول نافرماني کوله دا د خپل اختیار الله پاک دغه سي بدقسمت ته پیدا کړی و که ته وایې چې بیا نو ټیک ده چې الله پاک زه دغه یې کړی یم نو بیا دغه یې صحیح ده نو ابو جهل هم دغه خبرې کول اوس چیرې دی ابو جهل هم دغه خبرې کولې صحیح شو بیا د اختر بعد خلک ورځي عزیزانو د بابا او د ادې یا د انا او د نیکه یا د ورور د زوی یا د ښځې مطلب قبرو له زیارتولو ورځي د اختر بعد د الله رسول به اول د اسلام په اولنۍ شپو کې دا اعلان کړی و چې تاسو به د لوی اختر غوښې تر 3 ورځو بالا نه ږدئ وی خوره یې ورکه غریبانو ته بیا وروسته چې څه لږ خاشه اسرت رالی راحت رالی څه لاسونه خلاصو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل پروا نه لري اوس که تاسو دا غوښې د ځان سره ذخیره کړئ په کور کې هېڅ پروا نه لري کنې علما فرمایي 3 حصې که ستا میلمانه او دغه رقم د الله په لاره کې ورکړه او مخکې د الله رسول فرمایي ما به دا اعلان کړی و چې تاسو باید درې لره نه ځئ قبرو لره نه ځئ نو هغه وخت داسې و چې خلکو مطلب بت پرستي لیدلې وې یا به نږدې تېرې سوي وې ول اوس درته اجازه ده ځئ یا درې لره ځئ چې ولاړ سئ د اختر پر ورځ ولې خلک ځي یا درې لره د بابا او د ادې او د چاچا قبرو لره هغه لویه بنیادي وجه دا ده علما فرمایي چې د اختر ورځ ده د الله پاک څه د یو سړي فکر بله خواته یي الله یې یېري دین یې یېري ای درې لره راسه قبر ته ودرېږه یا د بابا یا د ورور یا د قریب یا د عزیز نو بیا لږ خشه ستا زړه بېرته هغه د اختر د خوشحالۍ سره وګوري چې سره پېښه ده نو زه خو دونه خوشحاله خو نو به هېڅ نه وایي دا چا لره ورتلل دا مردگانو لره ای درې لره ورتلل بیا دعا کول ښه خوند کوي کنې فرض نه ده ضروري نه ده لازمي نه ده ها د عبرت لپاره که بیا ما او تا ورسو ډېره ښه خبره ده زموږ خلکو ډېره ضروري بللې ده خلک یو اختر و بل اختر د پلار قبر لره ورځي یو اختر و بل اختر څه ضرور کار دی حالانکه په لاره کې و درته نږدې وو ولې زه الحمدلله زما بابا زما مطلب ورور چې کوم وفات سوی دی شهید سوی زما ټول قریبان زه علایده د ورځې زه دعا ورته کوم لازمي یې کوم یعنی چې زه کله سهار را تېرېږم هم 3 قل هو الله خو ضروري دی چې ماښام را تېرېږم هم یې پسې وایم نو ولې وایه څه پېښه ده سبا به موږ مړو یو په دغه ادرک کې پراته بیا به څوک تېرېږي دعاګانې به کوو ولې پښتانه ایدره چې دغه د روډ پر غاړه کوي هغه په دې وجه کوي چې دا خلک تېرېږي دعا ورته کوي او اوس بله دنیا سرور هغه روډ دی چې کمرشل یې بولي که پرنټ بولي هغه دکانو دپاره کې ایدرې شاتې جوړې کړي بیا هېڅ چا لره نه دا مړي په یاد ورځي نه ایدره په یاد ورځي نه دعا چې دغه په یاد ورځي الله پاک دې زموږ د ټولو مردګانو مغفرت وکړي الله دې د ټولو سره احسان وکړي او چې کله موږ پر دغه حال سو الله دې زموږ سره احسان وکړي دا خبره ختمه